د هرات د ګذرې ولسوالۍ د باغونو څخه د انګورو د راټولولو وروستۍ ورځې دي او بزګران د دې محصول د بازار موندنې او پروسس په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. یو شمېر دغه باغوانانو ویلي چې سږ کال د تیر کال په پرتله لږ حاصلات راټول کړي دي. دوی وایي چې د تازه انګورو د پلورلو سربیره دوی په اوبو کې د جوش کولو او د ممیزو په کور کې د وچولو لارې هم ممیز تولیدوي. این انگور که ما خریداری میکنه، انگور که میاد اینا دونه میکنم کارگر باز جوش میدیم به زمین هوا میکنیم کشمش میشه. باز کشمش از میره پاکستان به هند. دا بزګران د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې د با کیفیته درملو او سرې په ورکولو سره د انګورو په سمولو کې ورسره مرسته وکړي. انگور تقریبا مثل سال دیگه انگور بود، منتها یک مشکلی که بین انگور بود کل انگور بساب هم کشمشی هم فخری هم لال بساب یک خرابی بین از این بساب خوشای بساب بین خود خو خرابی ایجاد شد بساب خراب شده بساب پشتگی اینا. په ورته وخت کې د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکو د بزګرانو لخوا د څاڅکو اوبو لګول سیستمونو په کارولو ټینګار کړی او ویلي دي چې نږدې 200,000 ټن انګور د دې ولایت له ولسوالیو څخه راټولیږي. از این 180 یا 200,000 متر تن تولیدی که ما داریم سالانه تقریبا میشه که 40% از این پروسس میشه، کشمش میشه و توسط ادمی کشمش خانه اصلی البته به شکل کشمش سالانه بین 25 تا 30,000 متر تن ما تولید کشمش داریم که اگر انگور تازه را واقعا ما صادر کردن میتونیم، ما میتونیم کشمش از این به کشورهای بیرونی صادر کنیم. له بلې خوا د هرات د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو خونې چارواکي ټینګار کوي چې د انګورو او ممیزو د محصولاتو د بازار موندنې پروسس او بسته‌بندۍ لپاره باید آسانتیاوی رامنځته سي. تقاضای ما از مردم عزیز و شرافتمند هرات این است که بیاییم از محصولات داخلی خود استفاده کنیم. تمام محصولات داخلی هرات الحمدلله همه ارگانیک است. باید وویل سي چې هرات په هیواد کې د انګورو تر ټولو لوړ تولید لري او د اوبو لګولو د مناسب سیستم او د محصول د کیفیت د لوړوالي سربیره مختلفو هیوادونو ته د دې محصول د صادرولو لپاره د بازارونو رامنځته کولو ته اړتیا ده.